هم د ډیر نه علمه خو دا یو تپوس کومه جی شهید ته هره ګناه معاف ده دا څه دي چې د هغې معافي ورته نشته جي حدیث کی راضی محبوب صلی الله علیہ وسلم فرمائی وَيُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنِ شهید ته به ټول ګناهونه معاف شي شهید ته به ټول ګناهونه معاف شي خدا الا الدین پردې حق اصلي خو دین عربی کې قرض ته ویلی شي خو لکه پردې حق چې دی دا به شهید ته نه معاف کېږي بل ځای کې راځي که دی شهید کړی شي او بیا راژوندی شي بیا شهید شي بیا راژوندی شي د هغې نه باوجود هم دلته پردې حق نه معاف کېږي نو دې کې زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره خصوصا که هغه مشر دی که کشر دی که هغه خلک دی چې د خویندو حقونه یې نیسلي دي د رڼو یې نیسلي دي وغیره وغیره دا خلک چې مرګونه کوي په دې باندې لګیا دي په یو لږه ځمکه باندې په پیسو باندې نو هغوی ته پکې یو ښه میسیج دی چې بهی ګورې پردی حق نه معاف کېږي شهید ته نه معاف کېږي نو بیا عام شهید ته نه معاف کېږي نو عام سړي ته بس معاف شي بلکل دغه خبره ده دا ځکه محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهید ته نه معاف کېږي نو یو سړی عام سړی چې دی زمونږ په شان عام نو هغه ته په طریقې اولا نه معاف کېږي چې هغه پردی حق یې هغه د ځمکې سره تعلق ساتي د پیسو سره دې پورې چې بیا ژوندی شي او بیا شهید شي نو بیا هم ورته معافي نشته نشته ورته معاف همدغسې ده دوستانو اول زه بیا راپسې ډېر کاغذ او بالپن دا به راوالو چې د چا را باندې حق دی که نه د چا را باندې قرض دی ځان سره به پای کاغذ ولیکو چې هیر رانه نشي که د چا روپۍ دی او که د چا شل دی او که د چا زر دی چې دا ورته حواله کو د مرګه د ژوند پته نه لګي نو هسې نه چې په دغې حالاتو کې لړ شو نو بیا خو ډېره زیاته ګرانه دنیا کې هم زمونږ د عملونو د وجې خیر خیریت د سیسټم ټول ګډوډ روان دی خو هسې نه چې بیا هلته هم دغه حال وي ډېره مننه چې ستاسو د وخت راکولو ښکلي دوستان دې ګوري څه پیغام ورکول غواړئ نو بس خو یاره پیغام خو زما د ټولو اوسني خاص کر زمونږ دا نوجوانان کل ته د ټولو ته دا پیغام دی چې بهی یو خو د استعمال د موبایل دا په طریقه باندې دا نه وایي چې تاسو دیوال له روبه ماتې کوئ نو په ښه طریقه باندې هغه هم د هغې استعمال کېدی شي څنګه تاسو استعمال یې که جي استعمال یې که دا خو د دې دور دی څنګه ماشاءالله تاسو د میک راغستی نو په ښه طریقه استعمال کېږي دغسې نوجوان کل ته دغه خبره ده دویمه خبره دا چې نوجوان کل دپاره زه هم که په دې دور کې څوک ولي ګوري نو د ولي دا خبره نه ده چې خامخا به دی په هوا الوزي د دې دور ولي که زه درته وایم که نوجوان دی او که بوډا دی هغه دا دی چې دی حلاله مزدوري کوي د مور پلار تابعداري او ورسره دی 15 وخته مونځ کوي او بس په ټایم باندې کور ته راځي ځکه حدیث کې راځي ماسخوتن د مونځ نه وروستو چې دیني څه مشعله ني نو پکار دی چې سړی وختي کور ته راځي نو کوم سړی چې ناوخته کور ته راځي د مونځ کې هم فرق کي چې کله ناوخته وده کېږي سهار نه پاسېدو کې به تکلیف یې نه به پاسي سهار مونځ د سهار مونځ چې پاتې شي رزق کې به تنګي راځي دغسې ورپسې مسلې نه دی به د مور پلار هم نافرمانه وګرځي دغسې ورپسې ځان په معاشره کې به دی یو داسې څیز وګرځي چې دنه به بیا د خیر په ځای شر خورېږي همدغسې ده الله یو عظیم بادشاه دی چې د هغه هم خپل ټایم ټیبل دی جي بالکل رس په خپل ټایم شپه په خپل ټایم موزونه په خپل ټایم نو چې الله یو ټایم ټیبل یې ښی دی هغه یو ټایم ټیبل جوړ کړی دی نو مونږ بیا سي یو مونږ له هم پکار دی چې خپل یو ټایم ټیبل کیدو چې بھائی دا ګنټه دا نیمه ګنټه دا به زه د حق سچ قرآن پاک له ورکومه کم چې زمونږ په خوږ پیغمبر باندې نازل شوی دی دا ټایم به زه مور پلار له ورکومه دا به زه کار له ورکومه دا به ډیوټۍ له ورکومه نو انشاءالله چې ژوند به ډېر ښکلی شي خو موږ اصل کې خپل ټایم ټیبل ونه پېژنو د دې موبایل د غلط استعمال د وجې نه د خرابو ملګرو د وجې نه په دې وجه باندې اکثریت ځوانان هغه د مور پلار نافرمانه وګرځېدل نو حدیث کې راځي وایي هما جنتون دا دواړه جنت دی نو چې جنت له دلته ورکړه نو بیا خو به جهنم ته ځي نو دا په کار ده چې لکه په دغه وجه باندې د مور پلار په ناقدرۍ هغې کې څه د هغې قدر کې کمې رانه شي او دا د به چې زمونږ ستاسو کوم دا اوسنی کل خصوصي زما دا میسج دی چې کم از کم ځکه حدیث کې راځي محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه په ورځ کې انی لاستغفر الله فی یوم 100 مره زه په ورځ کې 100 ځله استغفار کوم نو په هغې کې بحث کوي نو د محبوب صلی الله علیه وسلم استغفار که د ټول کائنات استغفار جمع کې هغې ته یو استغفار ته نشي رسېدی نو موږ نوجوان کله خاص کر پکار دی چې کم از کم 100 ځله د ورځې استغفار کوو او دې سره سره د توبې اکثر په دلته په بیانونو کې جومات کې هم دا خبره اکثر د ملګرو ته پته ده چې د توبې ډېره خبره کوو ځکه دا مرګونه ډېر اچانک دي دلته کې پرون زموږ دا واقعه راله څلور کسان لاړل مړ شول که نه نو دغسې اچانک مرګونه دي نو د توبې چې زموږ ستاسو کم از کم چې هر مسرني یو مس پکې ته ځان مقرر کړه چې هغې سره ته توبې او کم از کم 2 رکعات یې لږې اوښکې رابهېدلي ځکه ایزه کې یو بزرګ وایي چا دې تپوس کوي چې دا اوښکې چې کومې رابهېږي او ته جاړې په دوا حالت کې او دا اوښکې ته په دې مخ ولې مخې په دې ګریوان ولې مخې
نو هغه ورته جواب کې وی ماته دا روایت را رسېدلې دی چې کله د الله د یری نه د سترګې نه اوښکه راوبهېده نو په هغه ځای باندې چې په کوم ځای پرېوت د جهنم اور پې حرام دی. د الله د یری نه چې موږ ستاسو د قرآن تلاوتي ورسره دغه استغفار او توبه نو که هر ټیم مرګ راغی انشاءالله خوشحالېږي. مرګ نه یره نه ده پکار، موږ یېرېږو. تحفة المؤمن الموت حدیث کې راځي، دا د مسلمانانو دپاره څه دی؟ دا تحفه د تحفې نه یېرېدل نه دي پکار. نو دا ده چې موږ تاسو عمل کوو نیک عمل. دا زما ټولو مسلمانانو ته چې څوک هم دا اوري نو خصوصا نوجوان کول ته چې به ستاسو نه ډېرې توقعات دي موږ تاسو ته ګورو به تاسو به سبا غټ غټ علما جوړېږئ، ډاکټران به جوړېږئ چې ته اوس نه ته په آی سو باندې لګیې، ته په بل څه باندې لګیې، په داسې خبرو باندې لګیې چې روزانه مور هم خفه پلار هم خفه. نن اخري یو خبره کومه، اکثریت داسې که چېرته یو زوی دی هغه منبر ته وخته جمعې په ورځ باندې عالم دی یا مدرسه کې استاد دی د مور پلار په هغه فخر کوي. که چېرته یو زوی داسې چې وروټه کېږي او پولیس ولاړي ورته وایي چې بهی زوی دی راوباسه هغه دا واردات کړي دي، نو مور پلار تندی بیا دیوال رابغوي خفه کېږي پې. نو هغه اولاد ښه دی چې هغه مور پلار ته خیر ورسوي او مور پلار ته خوشحاله شي. ابه کوم اولادي؟ ابه هغه اولادي چې دی د قرآن باندې عمل کوي، د قرآن تلاوت کوي، ورسره د ښو خلکو د علماو سره ناسته پاسته کوي. ځکه یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، د قرآن حکم دی چې نیکانو خلکو سره کینئ، سره ناسته پاسته کوي. او د موبایل صحیح استعمال چې کوي نو انشاءالله په دې وجه به داسې د دې نتیجه به دی، ریزلټ به دی چې انشاءالله مور پلار به تیم رځئ، ګاونډیان مشران به تیم رځئ. او رشتهداري چې کومه ده خاص کر دا خبره، ځکه چې حدیث کې راځي وي الله تعالی به د خپل رحمت نه لرې کوي چې څوک رشتهداري ختموي او خرابوي. که چېرته چا نه مور خفه ده، که چا نه پلار خفه دی، خور خفه ده، د خویندو حقونه مور کول پکار دي. دغسې که تره خفه دی ماما هغه رضا کول پکار دي. دا د ټولو خلکو ته چې کوم دی ته اواز رسي نو انشاءالله دا خبره به ښایي د ټولو دپاره. همدغسې دا بس زما اخري خبره کوم بیا راغونډوم. کله چې د یو بچي نه عالم جوړ شي نو هغه عالم یریږي د مور پلار نه. وایي هسې نه د خولې مې داسې خبره وخیږي چې دا مور پلار رانه خفه شي، هسې نه یو داسې حرکت وکړمه چې دا مور پلار رانه خفه شي. خو چې کله د بچي نه ډاکټر جوړ شي، پروفیسر ته جوړ شي، ډاکټر ته جوړ شي، بیا مور پلار یریږي. وایي هسې نه داسې زموږ نه څه خبره وشي او دا بچی هم خفه شي. نو دین اسلام دا مکمل رڼا ده، دا موږ له امن راکوي، دا موږ ته سیده نیغه لاره ښیي. خو موږ چې دا په ګډو وډو سر یو نو دا موږ د دغه قرآن پاک نه، حق سجدین نه او د خپل پیغمبر د زندګۍ نه لري یو. ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ جي، آباد. نه جي نه، الله مو قدر.